وی د شپې چې وده کېږي نو قبلې ته به خپې به قبلې ته کښېنه. دا مسله بې دلیله ده. ګورئ دا بې دلیله مسله، په دې هېڅ دلیل نشته چې وده کېږي خپې قبلې ته کولی شي، دې کې څه حرج نشته. یو سړی ناست دی مخ یې قبلې ته وي، خپې به قبلې ته نه غځي، نه دا حرام نه دي، الا دا چې اوس یو سړی لکه مثال کې کعبې ته نږدې ناست دی، هلته یو ادب دی چې کعبې ته خپې مه غځو، دا یو ادب دی. بعض خبرې دي چې د هرې خبرې دپاره ځان له دلیل نه وي، خو الله قرآن کې عامه خبره کړې ده ومن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د الله د دین د نښو قدر کوي دا د زړه تقوا ده. د کعبه د الله د دین نښه ده که نو د دې قدر دا دی چې ته ورته نږدې نو خپې ورته مه غځوه. جومات کې ته ناستې، خصوصا جومات کې ضرورت نشته، یعنی